خبر له پاکستاني حکومت او ټي ټي پی څخه یو بل زغملو هیله لرو. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. د افغانستان په کابل کې د پاکستاني حکومت او پاکستاني طالبان ترمنځ مذاکرات سره تایید کړي دي. د مرکزی ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلي چې پاکستاني حکومت او پاکستان طالبان تحریک ترمنځ د پرمنځګړیتوب په کابل کې مذاکرات تر سره شوي دي. نو موري زیاته کړې ده چې مذاکرات په جریان کې اړوند موضوعاتو په پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډ مهال اوربند هم توافق شوی دی. مجاهد څرګندونې چې د افغانستان د خیري غوښتنې په نیت کوښښ کوي چې مذاکرات په لړ په بریالي شکل پر مخ ولاړ شي او له دواړو طرفو یې هڅه یو بل د زغملو او انعطاف په هیله ده. یادونه ده چې پرون داسې راپورونه ورکړل شوي چې پاکستان استخباراتي ادارې پخوانی رئیس فیض حمید له پاکستاني طالبانو سره په خبرو کې کابل ته راغلی دی. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.